په قرآن نوتی بسم الله دی ونه ویل خوراک تی شروع کی بسم الله دی ونه ویل شیطان خپل لشکر ته وای الی کار برابر سن شپه دلید شپنکا در شي سیدی شور دی شي ټر دی نن شپه زموږ دلید او بیا چې بسم الله دی پر ډوډۍ نو ویل شیطان خپل ملګرو ته نن کار برابر نن کار برابر د الله رسول فرمای دوه شیطانان سره ملاو یو ډیر چاغ بل ډیر ډنګر دی چاغله ډنګر پښتنه وکول دی خانه خرابه د خیر خو به هغه ورته ولې دومره کمزور یې ولې داسې د یو مسلمان سره ملګری یم پر هر شي د الله نوم وایي نه مې خوراک ته پرېږدي نه مې چښاک ته پرېږدي بس ستړی کم ستومانه یې کړي ورژئ ترژئ ګرځئ ده ته ویل ته ولې دی چاغ یې ستا ولې دی کار برابر دی پهلوان یې ده ورته ویل زه د دی چا ملګری یم هغه چې هر شی خوري د الله نوم نور باندې وایي زه یې ملګری یم زه یې ورسره خورم دا د الله رسول فرمایي دا محمد رسول الله فرمایي منل نه منل د هر چا خپله خبره ده مش صرف خبرې منو چې زموږ عقل یې تسلیم کړي زه به څه یم عقل به مې څه وي زه به څه یم عقل به مې څه وي صحیح سلو نو د محمد رسول الله خبره چې د هغه حق ده او سچ ده د الله رسول فرمایي د شیطان د انسان په بدن کې داسې ګرځي لکه په بدن کې وینه په رګو کې وینه څنګه ګرځي شیطان داسې ګرځي چې کله بسم الله شریفه دې وویله بیا د شیطان دپاره ګورې د غویي دپاره د پسه دپاره د سپي دپاره مټی دیوال وهلی صحیح سو وایي در دیواله نشي اوښتلی که ته وایي اوښتلی شي نو بیا دیوال ورته غټ کړه نشي اوښتلی اوس خبره دا ده چې ته هر څو دیوال غټ کړې مرغه راتللی شي زما ستا کوله راو چې هر څو دیوال غټ کړې مرغه زما ستا کوله راتللی شي دا خو معلومه خبره شو اوس خبره دا ده چې دا شیطان خو تر اسمان هم رسېدلی شي نو زما ستا کوله څنګه نشي راتللی د الله رسول فرمایي ته بسم الله شریف ووایه بیا شیطان دپاره دا دیوال تر اسمانه جوړ شي بیا د شیطان دپاره دیوال تر اسمانه جوړ شي بیا شیطان ته دیوال د مابین ځه لرې کړه دا خود الله جل جلاله نوم مبارک نه دی دا دیوال شي د ده دپاره دا پرده شي ولې د الله رسول